پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي هغه کونډه یا هغه مطلقه طلاقه سوې زنانه چې هغه اولاد والا وله، نن د دې کور لره ستړې راله، نن د دې پر کور یوه ستړې چې د هغه برابره سوله، کشني کشني بچان لري، اوس د دې زنانې د دې کونډې عیده پوره سوله، دې د ځان سره سوچ وکړي چې زه بل واده کوم، د بل خاوند تلاش کوم، طلب کوم، زما بچان تباه کیږي، زما بچان خواریږي، زما بچان چې د هغه ستړي کیږي، نو دا راولاړه چې دا خپله ځواني دا خپل نفس چې د هغه کنټرول کړي د دغه بچانو په خاطر، د دغه لونو په خاطر. د الله رسول فرمایي ما او دا به د قیامت په ورځ په جنت کې داسې سره ملګري. دا دوې ګوتې وینئ، دا یوه دا محمد رسول الله مرتبه ده چې تر دا بلې ګوتې لوړه ده، پیغمبر علیه السلام نبی دی، او دا بله دغه کونډه ده. د الله رسول فرمایي هغه کونډه چې دا د خپلو بچانو د وجې دا خپله چهره چې ده هغه توره سوې ده. د الله رسول فرمایي وایي زه ورلم جنت لره، جنت لره تلم، د جنت په دروازه کې یوه زنانه ولاړه وله. ما پوښتنه وکړه، ما ول څوک یې؟ دې راته ویلې ستا د امت یوه کونډه یم، ما دا خپل عزت دا خپل نفس چې دی هغه کنټرول کوي، بیا ما واده ونه کوي د دې بچانو په خاطر یا زما زامن یا زما لونې، نو ما د هغو په خاطر مال د دې مستقبل خرابیږي، آینده یې خرابیږي، را روان ژوند یې خرابیږي، ځواني و بل یې خرابیږي، ما وچ کلک دا خپل نفس کنټرول کوي د دې بچانو دپاره. د الله رسول فرمایي دغه یوه زنانه ده چې هغه زما د مخه جنت لره تللې وه یا و جنت ته ولاړه وله. زما مخکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې یو نبي نشي تللی، نه آدم علیه السلام، نه نوح علیه السلام، نه ابراهیم علیه السلام، نه اسماعیل علیه الصلاة والسلام، نه موسی علیه الصلاة والسلام، نه عیسی علیه السلام، چې یو نبي زما د مخه جنت لره نشي تللی. ها د الله رسول فرمایي زه چې کله د جنت دروازې ته ودرېدم زما مخکې یوه زنانه ولاړه وله. هغه څوک وه چې لاسونه یې ډېر چاودلې ولو، چهره چې د هغه یې چاودلې وله، چهره یې توره سوې وله، صرف په دې خاطر چې د بچانو عزت چې دی هغه یې پالئ، هغه یې بچاوئ، نو وایي الله پاک زما د مخه و دې ته جنت ورکوي. ما او دا به په جنت کې سره ملګري یو، د دې جنت و زما جنت په سره یو ځای. د الله رسول فرمایي الله اکبر. وأومأ يزيد بن الزرع إلى الوسطى والصبابة امرأة أمت من زوجها. یوه زنانه چې د هغه کونډه سوه د خپل خاوند له جانبه، ذات منصب و جمال، ښه د لوړ خاندانه سره تعلق و، ښه ښایسته حسن الله ورکړی ولو، نو حبست نفسها علی یتاماها، د بچانو د وجې دا خپل نفس چې دی هغه کنټرول کوي. د الله رسول فرمایي و دې ته به الله هغه مقام ورکوي. د دې څه دا معلومه سوله چې کله خدا مکه یوه زنانه کونډه سي، نو لازمي نه ده چې د عیدې بعد دا فورا بل ځای نکاح وکړي، یعنې دا جایزه ده چې د خپل اولاد په خاطر دا بل واده ونه کړي. کنې ښه خبره خدا ده چې یوه زنانه کله الله یو ستړې ورباندې راوستله بغیر د خاوند د کښېنې نه دې کښېنې، مګر ها که دا ښځه وایي زما بچان تباه کېږي، پرېدی سړی دی هغه زما د بچانو کله غم ورسره یي، نو دا که بیا کښېنستله دا خبره جایزه ده. کنه زموږ په پښتنو کې خو بد خلک دي، ظالمان دي، راولاړ سي د خپل کور کونډه د خامخا و هغه چا ته کښېنوي چې هغه یې د پلار پر ځای، یا خامخا و هغه چا ته کښېنوي چې هغه یې د زوی پر ځای. بیا دا ښځه عاریانه د اختیار نه لرم، بچیان مې په غاړه کښې وتلي دي، هغه مې د پلار پر ځای دي، دا مې د زوی پر ځای دی، د خسر فیصله ده، د لیورو فیصله ده، د خواښې فیصله ده. پلار مې وایي چې څنګه ستا خوښه وي نو زه مجبوره یم. داسې مه کوئ، ظلم مه کوئ، دا ډېر لوی ظلم دی، دا ډېر لوی تجاوز دی، او دا به الله پاک د قیامت په ورځ پر هغه پل صراط باندې راوګرځوي چې ولې ظالمه تا داسې ظلم کوئ، ولې دې ظالمه داسې ظلم کوئ. الله دې د هر مسلمان کور وساتي، الله دې د هرې کونډې پرده وکړي، الله دې نه بې عزته کوي، الله دې د بې عزتۍ مسله نه راولي. عزیزانو کنې زموږ په وطن کې اوس خو دا خبرې عامې سوې، پخوا به یو سپین ږیری مړ کېدی وروره، اوس خو ځوانان
هر ورځ موږ د ځوانانو جنازې وینو د هغه ځوانان بچیان هم لري کوروالا هم لري ډېر لوی داستان دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما و دغه کونډه به په جنت کې سره یو ځای یو یا زما و د دې مرتبه به دومره لکه دغه دوې ګوتې راواخله یا ما و دا به دومره سره نږدې وي لکه دا دوې ګوتې راواخله یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما و د دې جنت به دومره سره نږدې وي الله پاک دې د هرې کونډې حفاظت و فرمایي الله پاک دې بې ارزۍ وساتي الله دې د بې عزتۍ وساتي الله پاک دې د هغه ورځې وساتي چې هغه د دې دپاره بیا د خودکشي سبب چې دی هغه جوړ شي دا خبر هم ختمه شوه عزیزانو